نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د شریعت غږ رادیو محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام د تاریخ خپرونه همدا اوس راپیل شول، په دې هیله چې د خپرونې تر پای شیبو به راسره ملتیا کوي. د حبشې له بادشاه څخه د قریشو غوښتنه د مکی کفارو چې ولیدل د مکی خلک مسلمانیږي او د حبشې په لوري باندې هجرت کوي او هلته په آرام سره ژوند تیروي، نو له هغوی سره دا ویره پیدا سول چې په دې ډول امکان لري چې زموږ لوی طاقت په تدریج سره مسلمانان سي او په کوم بل هیواد کې ځای پر ځای سي او پر موږ باندې له خارج څخه کوم آفت نازل سي. په دې خاطر هغوی په مکه کې پر آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه پر ملګرو باندې ظلمونه زیات کړل. عمر بن عاص او د عبدالله بن ربیعه په څېر یې درانه کسان د سفیرانو په حیث د حبشې و بادشاه نجاشي ته ولیږل. د مکې د قریشو او د حبشې د نجاشي بادشاه ترمنځ له پخوانه یو تجارتي تړون موجود و او د دې تړون له مخې قریشو او حبشو په خپلو منځونو کې د سوداګرۍ اړیکې لرلې. دغو دواړو سفیرانو ته د قریشو لخوا ډیرې ارزښتناکې تحفې د حبشې د بادشاه او درباریانو لپاره ورکړل سوې. د قریشو دغه جرګګۍ د نجاشي په دربار کې له حاضرېدلو سره سم سوغاتونه وړاندې کړل او د درباریانو پام یې د ځان په لوري واړوه او بیا یې دا غوښتنه وکړه: زموږ یو څو تنه غلامان باغیان سوي دي او ستاسو هیواد ته راغلي دي او خپل پلرنی دین یې پرېښی دی. یو نوی دین یې منلی دی چې تر ټولو نوی حیرانونکی دین دی، نو په دې خاطر دغه غلامان موږ ته راوسپاري. بادشاه چې غوښتنه واورېده نو ویې ویل: زه به لومړی څېړنه وکړم، بیا به ستاسې پر غوښتنه غور وکړم. د نجاشي درباریانو هم د قریشو د سفیرانو تایید وکړ، خو نجاشي مهاجر مسلمانان خپل دربار ته راوغوښتل او ورته ویل: هغه کوم مذهب دی چې تاسې غوره کړی دی؟ د مسلمانانو له لوري لومړی حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه رامخې ته سو او د نجاشي په مخ کې خپله وینا داسې پیل کړل: ای بادشاه، موږ ناپوهان وو، بتپرسته وو، مردارخواره او بدکاران وو، بې رحمه او له ګاونډیانو سره مو بد سلوک کول. په موږ کې چې څوک ځواکمن وو هغه به د کمزوري حق لاندې کاوه، ان تر دې چې الله جل جلاله موږ ته یو رسول راولېږي چې له حسب، نسب، صدق او امانتداري څخه موږ ټول خبر یو. هغه موږ موحدین کړلو او له بت پرستۍ څخه یې منع کړلو. رښتیا ویلو، امانتداري او صله رحمي حکم یې راته وکړ. له ګاونډیانو سره د ښه سلوک ښوونه یې راته وکړه. له بدکاري، درواغ ویلو او یتیمانو له مال خوړلو څخه یې منع کړي یو. د لوټمارۍ څخه یې وساتلو او د الهي بندګۍ حکم راته کوي. موږ پر هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړ او د هغه فرمانونه مو ومنل. په دې خاطر زموږ قوم له موږ څخه خفه سو. موږ ته یې ډول ډول تکلیفونه راورسول تر دې چې موږ له خپل وطن څخه راووتلو او ستاسې په هیواد کې مو پناه واخیستل. موږ باور لرو چې ستاسې په هیواد کې موږ ته هیڅ ضرر نه رسیږي. نجاشي باچا چې دغه خبرې واورېدلې نو ویې ویل: ستاسې پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې د الله جل جلاله کوم کلام نازل سوی دی له هغه څخه یو څه راته ووایاست. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د سورة مریم تلاوت فیل کړي. د قرآن کریم د آیاتونو له اوریدلو سره سم د نجاشي او هغه خلک چې په دربار کې ناست وه
د ټولو له سترګو څخه اوښکې روانې سوې. کله چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د سورة مریم لومړني آیاتونه تلاوت کړل، نو نجاشي وویل په دې کلام کې هم هغه رنگ دی کوم چې د حضرت موسی علیه السلام په تورات کې دی. دواړه یو شان کلام ښکاري. د قریشو استازي چې په دې مجلس کې ناست وه و نجاشي باچا ته یې وویل مسلمانان د حضرت عیسی علیه السلام مخالفین دي او د سره مخالفت لري. د قریشو له دې خبرې څخه هدف داو چې د حبشو نجاشي بادشاه چې عیسوی وو له مسلمانانو څخه ناراضه سي. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه وویل نه هیڅکله نه، موږ د حضرت عیسی علیه السلام سره مخالفت نه لرو، بلکې هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه. نجاشي وویل ساسي دا عقیده بیخي صحیح ده. د انجیل مفهوم همدا دی. نجاشي د قریشو قاصدان بیرته ناکام ولیږل او ورته ویل چې زه به دغه خلک هیڅکله تاسو ته ونه سپارم، او ورسره ټولې تحفې او سوغاتونه یې هم بیرته ورکړل چې په دې سره هغوی نور هم سپک سول. دا د نبوت د 6 کال پیښه وه. قریشي کله د نجاشي په دربار کې هم ناکام سول، نو دشمنی له مسلمانانو سره نور هم زیات سول. د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام راوړل. د مکی قریش په نبوي دشمنی کې د لیونتوب تر حالت رسیدلی و. د مسلمانانو او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره زیاته دشمنی و. د همدې دشمنی پر اساس مشرکینو و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته قسم تکلیفونه او ضررونه رسول. یو ورځ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غره او یا د غره په لمن کې ناسو چې ابو جهل له کومې لوري راغلی. کله چې ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي، لومړی ورته ډیر بد او رد وویل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د ابو جهل بد او رد واوریدل، نو هیڅ یې ونه ویل او د ابو جهل د بدو ردو جواب یې هم ورنکړ. د دې سربیره ابو جهل رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په ډبره وویشتی. له ډبرې سره هغه مبارک زخمی شو او وینې ترې روانې سولې. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په همداسې زخمی حالت کې و خپل کور ته راغلی. ابو جهل د کعبې پر لوري باندې روان سو او د خلکو په مجلس کې په بانډار باندې اخته سو. حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم آکاو، له هغه سره یې ډیره مینه وه، خو تر اوسه لا په شرکي پاته وو او له مشرکانو سره په حالاتو کې شریکو. د هغه عادتو چې سهار به یې غشي او لیندی را واخیسته. د ځنګل په لوري به ووتی، ټوله ورځ به په ښکار کولو کې مشغوله وو. ماښام به چې کور ته راغلی، لومړی به یې د کعبې طواف وکړ، بیا به له معمول سره سم کور ته راغلی. په دغه ورځ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په لاره کې د ابو جهل وینځه ولیدل. هغې ورته وویل د ابو جهل له لوري ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم ته نن ډیر بد او رد وویل سول، او ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم یې زخمی کړلی، خو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ابو جهل ته هیڅ ونه ویل. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رضاعی ورورو، په دې خبر سره ډیر قهر او غصه ورغله. وینې په جوش راغله. هغه لومړی و کعبې ته ولاړ. کله چې له طواف څخه فارغ سو، سمدلاسه
د هغه غونډې په لور ورغلی چې ابو جهل پکښې کېناست او خبرې کولې. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ډیر پهلوان، جنګیالی او د عربو په مشهوره توریالیو کې شمیرل کېده. غونډې ته له رسېدو سره یې سم د ابو جهل سر په زور سره پلیندی وواهه چې سری ټپي سو او وینې ترې روانې سوې. بیا یې دا جمله له خولې څخه راووته: زه هم د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر دین یم او هم هغه سوایم چې هغه یې وایي. که پتا کې صحیح مت وي نو اوس یې زما په مخ کې ووایه. د ابو جهل ملګرو چې دا خبره واورېده نو په قهر سول او د ابو جهل په ملاتړ باندې راولاړ سول. خو ابو جهل چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه له زړورتوب او بهادرۍ څخه متاثر وو نو خپل ملګري یې منع کړل او بیا یې وویل: پرشتیا سره زما لخوا زیاتی او ظلم سوی دی. که حمزه لمانه د خپل وراره بدله اخیستې نه وای نو هغه به بې غیرته ګڼل کېده. ابو جهل دغه خبره له دې وجې څخه وکړه چې کېدای سي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم ایمان راوړي. نو د دې لپاره چې د حمزه رضی الله تعالی عنه قهر او غصه کم سي او د اسلام نورانیت د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه کې ځای ونه نیسي نو ځکه یې داسې خبرې وکړلې او غوښتلې چې داسې نه وي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په قهر او غصه کې په اسلام باندې مشرف سي او خبره هم دلته ختم سي او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام په لور باندې متوجه نشي. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه له ابو جهل څخه د بدلی اخیستلو وروسته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او ورته ویل: که یې ته واورې نو خوشحاله بسې. ما له ابو جهل څخه ستا بدله واخیسته. ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کاکا زه په داسې خبرو نه خوشحاله کېږم، او که چیرې ته مسلمان سي نو زه به زیات خوشحاله سم. د دې خبرې په اوریدو سره د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه کې اسلام ځای ونیوه. د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه له مسلمانېدو سره و مصیبت ځپلو مسلمانانو ته ډیره فایده ورسېدل. دا د نبوت شپږم کال پیښه وه. په دې وخت کې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په داری ارقم کې وو. قریشو د ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ډیره بې ادبي او بې باکي کوله. خو کله چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام راوړلی د اسلام پر راوړلو سره پر قریشو باندې هم تاثیرات ولویدل او دوی یو څه محتاط او مؤدب کړل سول او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته به په بدو او ردو ویلو کې هم فکر کاوه. اوس چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام راوړلی هغوی یو څه محتاط او مؤدب کړل سول او د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې به په بدو او ردو ویلو کې یو څه فکر کاوه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اسلام منل. د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د مسلمانېدو د خبر په اوریدلو سره د قریشو ورختایی او دشمنی او کینه نور هم زیاته سوه او په خپل منځونو کې مشوره وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په څیر د عربو مشهوره میړنی او پهلوان وو. ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم ته په تکلیف رسولو کې ښکارا برخه اخیسته. هغه به مسلمانان راوصل او په وهلو به یې ستړی سو، دمه به یې کول او بیا به یې وهل. لنډه دا چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو په مرتد کولو کې بے اندازې زیات کوششونه کول خو ناکام سو. اخر یو ورځ د کفارو په غونډه کې پریکړه او وعده وسوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وعده وکړه چې زه به یوازې پر قریشو د نازلې سوي فتنې نعوذ بالله چې اسلام دی د دې بې خوباسم او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کار به پای ته ورسوم.
ابو جهل چې کله دا خبره واوریدل نو ویل رښتیا هم ته دا کار کولی شي، کچیر ته دغه کار ته سره کی زبطات سل اوشان او زر اوقیس پنزر درکړم. په دې ډول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وسله سنبال تور پلاس د ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم په لټکیو. په لار کې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پښتنو څخه وکړل ای عمر په دې ډول چیرته روان یې؟ عمر وویل زم چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجنم. زما اراده ده چې نن د قریشو ټول فکرونه او تدبیرونه اسانه کړم. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته د بنی هاشم له انتقام څخه نه ویریږي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل تر څو پورې چې زما په لاس کې توروي زه له هیچا څخه نه ویریږم. بیا یې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته وویل ایته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه ملګرو حمایت کوي نو راسه لمړی به ستا کار در وکړم. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته ما او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورسته ووجنه. لمړی د خپل کور خبر واخله چې ستا خور مسلمانه سوی ده او اسلام تا و کور ته داخل سوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا جواب واوریدی دستی د خپل خور د کور پر لور باندې روان سو. هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو په نیت راوتلیو. په لار کې هغه د خپل خور د کور په لور باندې وګرځیدي. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل خور و کور ته ورسېدی حالته خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خور فاطمه رضی الله تعالی عنها او د هغې سشتن حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه ته د قران کریم تدریس کاوه. د عمر رضی الله تعالی عنه د پښو د کړپهاري په اوریدلو حضرت خباب رضی الله تعالی عنه په کور کې چیرې پټ سو او پر کومو پاڼو چې قران کریم لیکل شوی وو هغه حمله ځان سره پټ کړلې. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ننوتی نو پوښتنه یې وکړه چې تاسو څه شی لوستل؟ فورا یې خپل اخشي حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه راونیوي او پر مځکه یې راوغورځوه. د هغه په وهلو او ټکولو یې پیل وکړ چې ته ولې مسلمان سوی؟ خور یې د خپل خاوند د خلاصولو لپاره راغلل او له خپل ورور سره لاس او ګریوان سول. په دې کشمکش کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها داسې زخمی سوه چې له سره یې وینې را روانې سوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل خور او اخشي ډیر ووهل. خوري په اخر کې په زړورتوب سره جواب ورکړ هو موږ مسلمانان سوي یو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمان منونکي یو. اوس چې پتا باندې هر څه کیږي هغه وکړه. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د خپل خور جواب واوریدي نو د هغه پر زړه باندې اغیزه وکړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل خور ته وویل شه تاسو ماته هغه کلام را واوروي کوم چې تاسو اوس لوست او د لوستلو आवाज ما وکورته د داخلي دلو په وخت کې واوریدي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبرې چې یو څه اندازه د سوچ او فکر لمخې وي نو خوري نور هم زړه ورسوه او هغه ته وویل لمړی غسل وکړه نو موږ به داته هغه پانی د لوستلو لپاره درکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په همدغه وخت کې غسل وکړ. له غسل څخه چې کله فارغ سو د قران کریم پانی یې واخیستی او په تلاوت یې پیل وکړ. سو آیاتونه یې لوستلی نه و چې بې واکه سو او ویل څومره خوږ او شیرین کلام دی دا خو زما پر زړه باندې اغیزه کوي. د دې خبرې په اوریدو حضرت خباب رضی الله تعالی عنه چې دننه پټ شوی وو فورا راووتی او ویل عمره مبارک دې شه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دعا تا په حق قبول سوا. ما پرون له حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا دعا واوریدل چې ویل الهی له عمر بن
خطاب یا ابو جهل څخه یو تن ضرور مسلمان کړي. بیا خباب رضی الله تعالی عنه د سورة طه لومړی رکوع ورته واورول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله د سورة طه آیاتونه واوریدل نو ویژلل. لدی څخه وروسته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت خباب رضی الله تعالی عنه ته ویل همدا اوس می محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته بوزه. په دې ډول یې په دې وخت کې حضرت خباب رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم وکور ته بوتي. په دې وخت کې هم د عمر رضی الله تعالی عنه هغه تر په لاس ده. کله چې د ارقم د کور دروازه وټکول صحابه کرام چې دننه و هغوی چې عمر رضی الله تعالی عنه تر په لاس باندې ولیدي نو د دروازې په خلاصولو کې یې ځنډ وکړ او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړ چې عمر د ایستلي تور سره په دروازه کې ولاړ دی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دروازه خلاص کړي. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم موجود و. هغه وویل را پریږدي که اراده نه کوي خو خیر او کنه نو په هم هغه تربه د سر ورغوس کړم. صحابه کرامو دروازه خلاص کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرآن نوتی ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه کور ته د راننوتلو په حال کې ولیدي نو مخې ته ورغلی او د هغه لمن یې ونیوه او په زور یې کش کړ او ورته ویل ای عمره ته نه منع کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په جواب کې وویل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زد ایمان راوړلو لپاره حاضر سویم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې دا واوریدل له ډېرې خوښۍ په زوره الله اکبر ووایه او ورسره ټول صحابه کرامو په دومره لوړو اوازونو الله اکبر ووایه چې د مکې په غرونو کې د الله اکبر انګیزه خوره سوه. د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او عمر رضی الله تعالی عنه له مسلمانېدو سره مسلمانانو ته زیات قوت ور په برخه سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له مسلمانېدلو څخه وروسته رأسا د ابو جهل کور ته ولاړی او دروازه یې ور وټکول. ابو جهل د باندې راووتی او په پراخ تندي باندې ورته اهلا وسهلا مرحبا وویل او د راتګ د لامل پوښتنه یې ځنې وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل د الله جل جلاله شکر دی چې زه مسلمان سویم او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله رسول منم. د دې خبرې په اوریدلو ابو جهل بیرته کور ته دننسو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته راغلی. د هغه هدف داو چې د اسلام تر ټولو لوی دشمن د خپل مسلمانی په خبر وسوځي. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام راوړي نو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې عرض وکړ چې موږ لره په کورونو کې لمونځ کول په پټه باندې په کار نه دی بلکې موږ باید په ښکاره په کعبه کې لمونځ ادا کړو. هم هغه چې پرته له کومو بندیزونو مسلمانانو د کعبې په خونه کې لمونځونه ادا کول پیل کړل. همدا په مکه کې د اسلام د سپېڅلي دین په ښکاره ډول اعلان و. دا د نبوت د شپږم کال د وروستۍ میاشتې پیښه وه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمر په دې وخت کې 23 کاله و. د په مسلمانېدلو سره په مکه کې د مسلمانانو شمیر 40 تنو ته ورسېدی.